پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک کو مشته 2 وخت راوښول او حضرت ابي امامه رضی الله تعالی عنہ ته 2 وخت پیغمبر علیه السلام وښول. دا داسې نه چې دا شوونګه یوازې د دپاره وه، پوښتنه یوازې د د جانبه وله، جواب د ټول کائنات او د ټولو مسلمانانو لپاره دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایل دعا چې ډېره ژر قبلیږي او لازمي قبلیږي او خامخا قبلیږي او د قبلېدو ټیم یې دی هغه د تهجد ټیم دی. د تهجد پر ټیم باندې الله پاک د انسان دعا نه ردوي. دا ولی دا وجه دا ده چې ټول انسانان غافل دي، بده دي او ته د الله سره په مجلس یې په خبرو یې. د قصه فرمایي مولا تقي عثماني صاحب الله دې ژوندی لري تل، هغه فرمایي د الله سره خبرې کوه، مجلس کوه چې الله زما پلانی شی په کار دی ولې نه راکوې، ستا په خزانو کې کمی راځي یا اوس چې کمی نه راځي الله ماتې راکه. او که ته وایې چې دا شی ستا دپاره مطلب د هلاکت سبب دی، یا الله دا هلاکت خو نو هم ستا په لاس کې دی، دا شی راکه او هلاکت ځینې وباسه. ما یو وخت کې داسې و چې زما نارینه بچی به نه و، نو ما به بیا هر چا ته ورته دعا راته وکړه چې الله پاک ماته زوی راکړي. دا سیدامیان خو نو دی دعاوې دي هغه پر سړي دروي. نو ما به چا ته ویل ته دعا راته وکړه، ویل به ول که خیر یې خدای دې درکړي که نه یې نه دې درکوي. ما ورته ویل سړی کا څه خانه مې خرابه ده، ولې داسې چپه ورسته دعاګانې کوي؟ دی ووایه خدایان 2 دي که یو دی؟ ولې یو دی. نو ما ویل چې یو دی، دی ووایه الله زوی هم راکه خیر هم پکې واچوه. دا بیا څه معنا؟ خیر د بلې خوا دی، زوی د بلې خوا دی. که 2 لارې بیا که د یوې خوا زوی خیر د بلې خوا هغه خیر نه راکوي بیا یې نه غواړو. که خیر هم د الله په لاس کې دی، زوی هم د الله په لاس کې دی، بیا یې له چا غواړو؟ بیا یې له الله غواړو. یا الله ما ته راکه، ما ته نارینه اولاد راکه، ما ته صالح اولاد راکه، ما ته نیک اولاد راکه. او عجبه بله درته کوم، پښتانه وای زوی یې غوښتی خیر یې نه غوښتی. چې زه وتې ته د دې جهان مسلې کښېږدم، بیا چې کله یو زوی راولاړېږي پلار ته وایي او په لغت هم پسې ووایي چې زما د کوره وځه یا زما د دکانه وځه، او پلار په سترګو کې وشکي بیا په ګلۍ کې روان یې، و هېڅ چاته ویلی هم نشي. بیا راشي ما ته پټ ووایي چې مولوي صاحب د الله په خاطر څه وکړم، ته ما ته لږ لار راوړ. څه دا رقم زامن دي؟ دا زامن نه دي، دا سپي دي. تر دې چې سړی په کور کې سپی وساتي بیا د بید ډېره معابي شاید هغه به ګټه در ورسوي. داسې زامن د ګټې دپاره نه دي، دا خالص فتنه ده، دا خالص د جهنم لارې په مخ اخیستې ده، دا به جهنم ته رسېږي. الله دې موږ ته ټوله وساتي، الله دې زموږ بچیان را صالحان کړي، الله دې زموږ وروڼه را صالحان کړي. د هر چا بچیان که ناصالح الله دې صالحان کړي، که صالح خدای دې نه جنې اخلي، خدای پاک دې تر ډېره ژوندي لري. الله پاک دې د اولاد غم په هېڅ چا باندې ویني نه. نو خبره دا سوله چې دلته پوښتنه وسوه یا رسول الله دعا چې ډېره قبلیږي الله یې قبلوي، هغه څه ټیم دی؟ ولا هغه د تهجد ټیم دی. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمای الله پاک د تهجد پر ټیم پر وخت باندې اول اسمان ته راسي چې څنګه د الله سره شای صحیح سو د الله رحمت د قبلېدو دروازه صحیح سو. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمای داسې الله پاک و خپل بندگانو ته لاس نیولی چې څنګه د الله سره شای د عاجزۍ په توګه نه د رحمت په توګه موږ ته لاس نیولی دی. په تاسو کې څوک بیمار سته چې له ما دعا وغواړي زه صحت ورکمه، بې روزګاره سته چې له ما حلال روزګار وغواړي روزګار ورکمه، بې اولاده سته چې له ما نیک صالح اولاد وغواړي نیک صالح اولاد ورکمه. د الله رسول فرمایي تهجد پر ټیم الله پاک اول اسمان ته راسي. صحیح سلو دا ټیم خاص د قبلېدو دی. ولې په دې کې ریا نسته نم نسته، تاو الله یاست. الله رب العزت خو ادي پتا خبر دی، په ما خبر دی. نو ما تا خو نه ته په ما خبر یا نه زه په تا خبر یم چې تا تهجد کړی یا نه کړی، تا دعا کړی یا نه کړی. وچکلک د الله رب العزت سره چې دی تعلق دی، دوستی ده، او دغه دوستی چې دا هغه الله رب العزت رضی نه. نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي د تهجد پر ټیم باندې الله پاک دعا نه ردی، لازمي الله دعا قبلي. پیغمبر علیه السلام مبارک
چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ایمان نور راوړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک 2-3 شپې بی عائشه صدیقه فرمایي دا دعا د تهجد پر ټیم کوله د شپې کوله یا الله عمر خو مسلمان کا یا الله عمر خو مسلمان کا یا عمر مسلمان کا یا ابو جهل مسلمان کا یا الله دا دواړه ټینګان دي دا دواړه ډېر غښتلي دي په دې دوه کې یو مسلمان کا یا الله بیا چې کله درېیمه شپه سو عایشه صدیقه فرمایي پیغمبر علیه السلام ویلې یا الله ته خو عمر مسلمان کا یا الله ډېر غښتلی سړی دی ډېر نامتو سړی دی او ډېر ښاغلی سړی دی په دغه شپه خالی و حضرت عمر فاروق ته دعا وکړله و ابو جهل د ابو جهل نوم یې نه دی اخستی سهار بیا حضرت عمر فاروق رالی بیا ایمان راوړی بیا اسلام راوړی اذانم پشکارا سو جمعاتم پشکارا سو دینم پشکارا سولو د دین اشاعتم پشکارا سو یا رسول الله موږ ولې پټ پټ منځونه کول دا کافران دي دا تاوان راونه رسي نه حضرت عمر فاروق ول یا رسول الله تاوان ته زه تیار یم د دې مشت تاوان راورسي د دې بعد بس موږ اعلان هم پشکارای موږ اذانم پشکارای المنز بم پشکارای د هیڅ چا سبيري جون دومره غشتلې ابو جهل د ماماو چې کله حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابو بکر صدیق مطلب هجرت کوي په نیمه شپه باندې ولاړو د الله امر او د الله حکم نو بیا چې حضرت عمر فاروق چې کله هجرت کوي نور علی د ابو جهل د کور دروازه یې وټکوله دروازه چې وټکوله دروازه یې خلاصه کا خیر خوري خیر ورته ویلې ول زخنو روان یم مدینه لر ول مدینه څخه ولا غزما یارانو هجرت وکي زما مشرانو هجرت وکي نو زم روان یم ول نو سره توای چې روان یې ول مالدار توایم بیا سبا دا ونه وای دا سړی پټ ولاړی پټ و غرزیدي پشکارا در توایم کدي زړه غواړي کدي کور والا کونډه کوي هم ستا خوښه ده که بچیان یتیمان کوي هم ستا خوښه ده دا یو بدماشو د مکې دا خبره چې واوره دروازه یې په زوره بنده کړه ولاړ سوروره بیا رالی بل بدماش بل ټینګ لره سبحان الله الله اکبر د دې سره بریتونه ښه خوند کوي سیده د ناره والا مزدا والا بریتونه دې پرېږده په دغه مې خریلې دي چې هېڅ حیثیت نه لرم سیده او که لرم نو باید چې بیا د امریکایانو تیاری مې مړی کړې وای یاره ولا به ورلی ول روان یم څه پکې وای او یار ولاړ خپل کار کوه دروازه بیا بنده کړله نو دا چا دعا ورته کړې وه څټې مې ورته کړې وه جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دعا کړې وه او خاص په تهجد کې کړې وه او الله قبول کړله نن په مشتي کې د ځوانان شته وای کما کوزده وکړه کما واده وکړي کما ته خدای زوی راکړي زما د چا نه ور باندې ځم زما د عمر نه ور باندې ځم 1400 کاله بعد او نن په داوس کې کچا و چاته د ابو جهل په نامه ویل دا شکنځا ده بیا مې څوک خلاصولی نشي او زه به ورته ته د صحابو د دشمنانو یو ډېر لوی خباثت در وښیم خباثت څه معنا خباثت دا معنا پاکستان کې اوس یوه ډرامه ګرځي لازوال عشق په نامه باندې په دې کې یوه زنانه ده دا مطلب دا داسې کړي دي چې دا واده یې له منځه ایستلی دی نکاح یې ایستلې ده و عشق ته ډېره ترجیح ورکړې ده و مینې و محبت ته ډېره ترجیح ورکړې ده دا جهان پر دې راپاروي چې ستا دپاره څه کول پکار دي که ته د کور بچي یې ستا دپاره څنګه تعلق پکار دی که ته د اسکولو د کالج بچي یې ته به څنګه تعلق جوړوې که ته په یو ځای کې په دفتر کې خپل ملازمت کوې ته به څنګه تعلق جوړوې دا ټوله لارې ښولې ده نکاح یې له منځه ایستلې ده او نه مې چیش دی نه مې عایشه عمر باندې یشه ده عایشه عمر د عایشه نوم دی ولې یشه دی او د عمر نوم دی ولې یشه دی دا چا کړی دی په یوه په دې خبرو سر خلاصيږي دا چې ته شاته ولاړ سي بیا ډېر لوی منسوبې روانې دي غټي منسوبې روانې دي بیا به راولاړ سي دا خو فرضي نمونه یې دا فرضي نمونه راواخلي مطلب په ډرامو په فلمانو کې شول کېږي بیا داسې هم شته چې دا اصلي نوم یې دی بیا دوی فرضي نوم نه ورکوي ولې عایشه عمر یې نوم دی دوی اصل مقصد چې دی اصل مقصد ګوره هغه
زنانه چې کوم بیا غلط رول ادا کوي غلط کردار ادا کوي غلط مجلس کوي عائشه عمر وای د عائشه سه عائشه اخلی رضی الله تعالی عنها نعوذ بالله استغفر الله د عمر سه څوک اخلی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اخلی د چا چې نم عائشه عمر سه په ذل جلال ک دومره بیا بد کردار جوړ سي او ک بیا د دې نم عائشه عمر وا په ذل جلال بیا ولار سي خپل نم بل پر زنم کښې چې زما دا ډیر محترم نم دی ازمان مر خراب وي الله اکبر خبرو سر خلاصيږي بیا به څوک میسج راته وایي چې مولوي صاحب ته ما خیال فیسبوک لري ته چیرې ګورې ستا پلار په قبر کې دی هغه مال حال راکوي ته چیرې ګورې اول یو چاته ویلې هغه ځانو خبره خو په یاد اول ورځ د خیر سره یو راته ویل زه ستا سره مناظره کوم پر دې به دا ځانو نستا مال مناظره تا وګټل دا کار خلاص تیز مناظره تا وګټل دا کار خلاص نو خبره نسته نو خبر امداد درته کوله عائشه عمره څومره زول دا به څنګه مسلمان دا به څومره مسلمان دا به څنګه مسلمان ته څنګه ایمان لري ته څنګه اسلام لري ته څنګه د عائشه نه ماخله ته څنګه د عمر نه ماخله ظالم او ظالمي دومره ګستاخی دومره بی ادبی سبحان الله او دونه څوک نشته چې د دې مخنیوي وکړي ولې جمهوریت په جمهوریت کې ته آزادي د چزړ دی غواړي هغه کوه دا معنا سوال چې ته د صحابه د ازواج مطهرات د اهل بیت به احترامي او به اکرامي کوه به عزت کوه نعوذ بالله نو تهجد چې خطبه قبليږي الله دې را نصیب کړي الله دې را نصیب کړي هغه پښتانه وایي چوکیدار نه دی ټول شپه چوکیداری کولای شي 3 4 5 غنټې اوس شپې غټي 5 واته غنټې چوکیداری کولای شي فقط 8 منټه کې د او د سود ورکات نه پل کېږي هغه نس په الله پاک چا توفیق نه ورکړي الله پاک وچا توفیق نه ورکړي وچا ته داس توفیق ورکړي چې هغه پر 2 بجې د شپې پریږي پر 4 بیا را پورته سي تهجد لره دا د چاله جانب ده دا د هغه لوی رب له جانب ده پیر زوی نه ده نو د قبلې دوه ټیم څه دی هغه د چې د تهجد پر ټیم باندې سړی دعا وکړي د تهجد پر ټیم سړی دعا وکړي الله دې را نصیب کړي که خپل نه زموږ بابا وادي ته دې الله ور نصیب کړي زموږ استادانو ته دې الله ور نصیب کړي دا هغه دعاګانې دې الله پاک زموږ په باره کې او هغه دعاوې دې الله قبول کړي الله دې را نصیب